بل خبره دا د عاجزانو چې څو عمر مخکې یو سپین سرې زنانه راغلې وه چې راغلې وه حجره کې ډېرې وژړل مولوي صاحب زه اولاد نه لرم نو بیا ویلې ول ما ته یو چا خپل زوی راکوي ما ته چا خپل زوی راکوي کوچنی تقریبا هغه د 25 کاله ما وساتئ ما لوی کوي ما ځوان کوي زه د ده مور وم او دی زما زوی ولم بس اوس چې ځوان سو راته ولاړی خپل مور پلار لره ډېره پریشانه یم او ډېره غمګینه یم زه څه چم وکړم زه په دې باره کې تاسو ته مختصره خبره وکړم خبره داسې ده په شریعت کې دا خبره جایزه ده چې څوک راولاړ شي خپل لور یا خپل زوی و چاته ورکړي جایزه ده پروا نه لري او دا هم جایزه ده چې یو سړی راولاړ شي د چا لور یا د چا بچی چې دی هغه د خپل ځان سره کې چې زه غټوم زه ساتم مطلب زه اولاد نه لرم دا جایزه ده خو لیکن خبره دا ده د اسلام سمخ کې په کافرانو کې دا خبره ډیره مشهوره ولا چې چا په څوک لوی کوي یا بچا و چاته زوی ووایي چې زویه بس دا به د زوی سلو بیا به د سره ورسره ولو لکه حقیقي زوی کومه خبره لري د به هغه خبره درلوده صحیح سلو نو دغسې زید رضی الله تعالی عنه دا یو عیسائی خاندان و بیا چا غلا کړی و غوا کړی و بیا رالی خدیجه الکبرا لره خدیجه الکبرا دا په تحفه کې چا ورکړي بیا دې راواخیستې پیغمبر علیه السلام ته ورکړي د پیغمبر اسلام مبارک غلام ولو خیر بیا بابا و اکا پسې رالو ورته ویلې چې دا زموږ زوی دی راغورځېدلی دی یا څنګه پیغمبر اسلام پوښتنه ځینې وکوله زید څه پوښتنه وکړئ دا واحد صحابي دی چې په قرآن کې نوم راغلی زید ول پوښتنه ځینې وکړه در سره تلي څه خبره ده که نه نو خبره چې د هغه خلاصه ده پوښتنه ځینې وکول زوی زموږ سره ځي هغه ول نه زه ستې سره نه ځم بلکل نه ځم دا د مکې شپې ولې بس چې هغه پلار هم پریشانه سو اکا هم پریشانه سو بیا زوی ته ول ستا نو غلامي خوښه ده پیغمبر علیه السلام را ولاړ سو دا اعلان یې وکړ چې په آینده کې زید چې دی هغه غلام نه دی دا زما بچی دی زید بن محمد دا خبره مشهور رسوله چې مشهور رسوله بیا څو عمر بعد د زید کوروالا چې هغه د طلاق کړله بیا هغه پیغمبر علیه السلام وغوښتل کافرانو خبرې جوړې کې ول دا وګورئ د خپل زوی کوروالا چې د هغه یې وغوښتله بیا الله رب العزت دا اعلان راواستوي چې که چیرې څوک و چاته دا ووایي چې ته زما زوی یې یا دا زما زوی دی په دې نه زوی کېږي نه لور کېږي هېڅ یو شی نه کېږي هېڅ یو شی نه کېږي دا خبره ختمه شوله بیا چې کله دا اعلان وسو د الله له جانبه بیا زید بن محمد پر ځای باندې زید بن حارثه سو رضی الله تعالی عنه بس دا خبره ختمه شوله بیا په دې کې خبره دا د عزیزانو چې بیا دې زنانې وویل چې 22 کاله مې دا بچی لوی کوي نن دا سولاړې ډېره پریشانه خبره داسې د عزیزانو چې په دې کې ډېرې لوی خبرې شته اوله خبره دا ده که یو زنانه راولاړه سوله پرېدی کوچنی لوی کوي نه محرم نو که دې شیدې نه کې ور یا د دې مور شیدې نه کې ور یا د دې خور شیدې نه کې ور هغه نږدې چې کومې رشتې دي دغه هلک چې سبا ځوان سلو دا نامحرم دی د دې خپله چې دی په دنیا کې مور بولي مور یې زوی بولي دا مور به چې دا دغه ظاهري مور سوله دا به پرده کوي دا حرامه ده دی ورته کتل د دې زوی چې ځوان سو و هغه زنانه ته چې دی راغټ کړی د هغه د مور پر ځای نه ده زموږ ډېر داسې ملګري شته وایي دا زما یار دی د 10 کالو نو دی به دا خپل یار ته وایي وایي زه به خپل کوروالا ته ووایم چې دا زما ډېر لوی یار دی ته به پرده نه جینې کوې بلکل به پرده نه جینې کوې حتی ما ته یوې زنانې وویل چې مولوي صاحب زما خاوند خپل یار کور ته راوستی بیا ما ته لاس په لا ورسره میلاوی لاس په لا ورسره میلاوی ولې وایي موږ کوچني سره رالوی سوي یو موږ یاران یو موږ دوستان یو موږ کلاس پیلوګان یو موږ د یوې کوڅې د یوې محلې د یوه کلي یو په اسلام کې دا خبرې نشته حتی چې یوه زنانه پرېدی کوچنی لوی کړي چې بیا د هلک ځوان سلو دا نامحرم دی دا جایزه نه ده چې د هغه ښځه بیا واده ته مخ ورلڅ کړي
دا جایز نه ده چې دغه کښنی چې دی هغه دا ځوان کښنی ځوان سلو اوس د هغه ښځې سره بیا مجلسونه وکړي دا دواړه نامحرم دي. ها که چیرې راولاړ سو دې ښځې مور یا خور یا ورېرې یا خورځې یا مطلب خاله یا بل هر څه چې دي شیدې ورکړې. خو چې خاله شیدې ورکړي بیا د خاله زوی سلو خو یا به خور یا به د هغه رقم مطلب مور راواخله انا راواخله ورېره راواخله داسې چې هغه شیدې ورکړي بیا پروا نه لري بیا هغه نامحرم چې دی هغه نه بلل کېږي. یعنې موږ دې خوا ته څومره دا خبرې را روانې دي څومره ډېر را روانې دي. اوس په دې کې بنیادي خبره دا ده عزیزانو یو سړی راولاړ سو یو کښنی یې لوی چا ورکړه یا یې کښنی بچي لویه کړله نو بیا دی سبا کاغذان جوړوي په کاغذانو کې د پلار پر ځای د چا نوم ولیکې چې چا لوی کړی دا شی حرام دی دا ناجایزه دی. د الله رسول فرمایي که یو سړی فرمایي چې لا ترغبوا عن آبائکم تاسو به چیش نه کوئ د خپل پلاره به مخ نه اړئ فمن رغب عن ابیه فهو کفر. د الله رسول فرمایي که چا د خپل پلار چې کم قوم دی هغه یې بدل کوي خپل پلار یې بدل کوي فهو کفر. رواه بخاري و مسلم. د الله رسول فرمایي فالجنة علیه حرام جنت پر هغه چا حرام دی چې هغه راولاړ سو د خپل پلار نوم یې بدل کوي قوم یې بدل کوي نسب یې بدل کوي فالجنة علیه حرام متفق علیه. د الله رسول فرمایي فلعنة الله لعنت دی پر هغه چا باندې چې راولاړ سي څه وکړي د خپل نوم بدل کړي یعنی خپل نوم دا معنا چې د خپل نسب بدل کړي د خپل پلار بدل کړي دا نسې کولی بالکل نسې کولی. ته به څه کوې ته به راولاړېږې دا کښنی تا لوی کړي چې لوی دی کې په کاغذانو کې په شناختي کارت کې په تذکره کې ته به د خپل ځان نوم سرپرست لیکې سرپرست لیکلی سي پلار نسې لیکلی که تا پلار ولیکئ دا د الله رسول فرمایي کفر دی پر تا جنت حرام دی. د الله رسول فرمایي لعنت دی پر هغه چا چې هغه خپل خاندان خپل نسب چې دی هغه بدلوي. نو په مشتي کې دا خبرې څونه ډېرې دي چې خلکو یو کښنی یا یو کښنی بچي لویه کړله سبا یې د هغه پلار سو د هغه یې مور سو هغه حقیقي مور و پلار پاته سولو دا په اسلام کې نشته. هو اقسط عند الله ته به څه ادعوهم لآبائهم ته به د خپل پلار و نیکه په نامه باندې یاست هو اقسط عند الله دا د الله په دربار کې انصاف دی بله خبره نه پکې چلیږي. که رښتیا ته غواړې چې دا کښنی زه لوی کړمه بېشکه دا کښنی لوی کړه مګر چشمه نه کوې د پلار په خانه کې به خپل نوم نه لیکې د چا نوم به لیکې د ده چې کم پلار دی د هغه نوم به لیکې یا راولاړ سي سرپرست به لیکه که پلار نو معلوم اسپتال کې دې پیدا کړی و چیرې دې پیدا کړی و بیا د سرپرست نوم ولیکه. اوس خبره دا ده چې دا کم چا دی را لوی کړی دی بیا مطلب د هغه سړي خور شیدې ورکړي مثلا نو خو د ده خوریی سلو صحیح سلو مور یې شیدې ورکړلې د ده څه سو د ده ورور سلو چې دغه چا را لوی کړی دی هغه سبا مړ سلو نو هغه میراث چې کم دی هغه د دې هلک حق نه جوړېږي حق هلک ته به نور کوي یا انجلۍ په هېڅ صورت به نور کوي دا د ده د قریبانو دی مور و پلار وګوره ورونه خوندې وګوره نیکهګانو اناګانو وګوره دا نسي کولی ولې دا د ده هېڅ نه دی په خوله باندې څوک د چا نه زوی کېږي په خوله نه څوک د چا پلار کېږي که یې نو هغه دا رقم د دروغو معامله روانه ده د دروغو. ها دا کولی سي چې راولاړ سي څه وکړي داسې وکړي چې مطلب وصیت وکړي چې یاره زه که مړ سوم زما په جایداد کې درېیمه حصه زه واده ته ورکوم که هغه نه یې په خپل ژوند کې راولاړ سي د خپل جایداد ټوله د ده پر نامه ور واړوي دا کېدلی سي خو دا نسي کېدلی چې راولاړ سي دی مړ سو د مرګه بعد دی دعوه وکړي چې دا میراث ما دی زه د ده سره اوسېدم زه د لوی کړی یم د ده په کور کې ورسره وم دا جایزه نه ده. بیا د هغه هلک که چیرې پلار معلوم و کور معلوم و قبیله معلومه وه نسب یې معلوم و که هغه پلار مړ سو بیا به د هغه پلار په میراث کې دغه هلک حصه لري که څوم په 10 کاله دوی سره لیدلی نه دي که څوم په 40 کاله دوی سره لیدلی نه دي نه سره ورغلی دي لیکن دا د هغه بابا حقیقي زوی دی و حقیقي زوی ته میراث رسېږي او کم څوک چې د چا حقیقي زوی نه وي متبنا چې که بلل کېږي او په خوله باندې بلل سوی زوی چې زویه په دې باندې څوک نه زوی کېږي نو لحاظه په میراث کې سم نه ورسېږي که ورکوې نو په ژوند کې راولاړ څه پر نامه دا ټول جایداد ور واړوه که ورکوې نو بیا به ته دا وصیت کوې چې زما د مرګه بعد درېیمه حصه زما د جایداد یا د مال د روپۍ دا د چا ده دا د دې هلک ده. صحیح سلو دا مهمه خبره ده او بیا دا خبره ډېره درنه خبره ده چې څوک چاته خپل زوی یا لور ورکړي دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی او بیا چې ته لوی وې
یاره دا خو هغه وینه هغه نه ده، وینه هغه نه ده. په خپله وینه کې وفا نسته نو په پردۍ وینه کې به څه وي؟ په خپله وینه کې بیا خلک ورته ګوري چې هلې جایداد لري پروا نه لري، بس ما زوی به ورکم لور به ورکم پلانی دا لالچ ځلو هغه بیا مجبوره دی. لیکن په شریعت کې خبره دا ده چې و جایزه ده څوک د چا زوی لوی کې او څوک د چا لور لوی کې جایزه ده، لیکن دا جایزه نه ده چې بیا هغه پلار وبلي، هغه خاندان وبلي، هغه نسب چې دی هغه وبلي. وخت ډېره باندې ختم شو عزیزانو، زما بله غټه مسله پاته ول. خو خیر عزیزانو، موږ به کوشش داسې کوو چې زه مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله اولاد نه درلودی. تانوي صاحب رحمه الله فرمایي الحمدلله که زه خپل اولاد نه لرم نو پرېدي خدای را بچان کړي دي، هغه رقم زما خدمت کوي. پرېدي ته ما داسې تربیت ورکړی دی، ما داسې تعلیم ورکړی دی، ما داسې ادب ورښولی دی چې زه ګرځه دې خبرې ته نه یم مجبوره سوی چې یاره زما اولاد نسته زه به څه کوم. مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله فرمایي وایي دغه ناسالي اولاد نه، ناسالي اولاد داسې مثال دی لکه پر دا لاس باندې چې شپږمه ګوته پیدا شي، اوس کې پرې کوې خوږېږي، کې نه پرې کوې شرمېږي. اوس ناسالي اولاد دی نه وژلی سي نه پرېښولی سي، خو ما او تا به دا خپل ځان داسې جوړوو چې پس له مرګه پرېږدي و ما او تا ته دعاګانې وکړي. پس له مرګه زما او ستا شاګردان، زما او ستا موریدان، زما او ستا یاران، زما او ستا ملګري، ما او تا چې د چا سره احسان کړی دی هغه زما او ستا سره چش وکړي، هغه بیا پر ما او تا احسان وکړي. پس له مرګه په دعا کې مې یاد ساتي، د هغسې مطلب یو خیر و خیرات را پسې کوي، د هغه رقم یو صدقه را پسې کوي، یو استغفار چې دی هغه را پسې وایي. که دا خبرې برابرې شولې بیا به مشکل نه وي، که نه نو اولاد چې نه وي دا هم ډېره ګرانه خبره ده. اولاد چې نه دلته یو ډېر غټ سړی و، مشهوره سړی و، زما مقتدی لمانځله راتلی، د اولاد نه و، اولاد چې نه و زوی یې نه و، مطلب لور یې درلوده، بیا دی مړ شو. چې مړ شو بیا چې زه ورغلم هغه جنازې منازې لره، دی ماجګر مړ شولو، ماجګر پروت هغه زوم یې په بل ځای کې و، هغه رالی په دا سبا سهار بیا چش وکړلو، سبا سهار بیا غسل جنازه وشان وسلو. ولې زوی یې نه و. بیا هغه خادم راته ویل مولوي صاحب چې دا ما چې دی مړ شو بس هغه زوم چې راټول پلانی کاغذ چیرې دی، پلانی چیرې دی، ګر کاغذان یې خپل کړلو، د ځانه سره کښېښول. بیا مولوي صاحب زه غسل ساده درواغو جنازه و منازه وشان چې دی هغه وشو. که څوک اولاد نه لري الله دې د خپله جانبه ورکړي، الله دې د خپلې خزانې ته ورکړي، او کې لري الله دې صالحان کړي، کې لري صالح دي الله دې ورپرېږدي، الله دې په عمرو کې برکتونه واچي. خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي، الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې پر دې تور مشتمل بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته پر دې تور مرګ ورکړي چې بردا ویلا اله الا الله.